أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا کم کسان چې دلته راوختلو ما سره عکسونه وباسلو او لاړلو نو دا د شعر مینوال نه و. دا کم چې ناست دي دا د شعر مینوال دي. ثوابې د پوخانو زه یادېږي. مونږ له پکار دي چې زمونږ استادان د افغانستان نه زمونږ ډېر درانه او خواږه مېلمانه راغلي دي. پکار ده چې مونږ هغوی ونازوو، مونږ هغوی له عزت ورکړو. اجمل شاه داوزی صاحب او عمران داوزی صاحب او نصرت بھائی دې ته به خیرالې وایم او حضرت عباس او عثمان لالا ته ټولو ته به خیرالې وایم. تاسو سره چې کوم ملګري راغلي دي ټولو ته به خیرالې وایم. استاد نورالامین یوسفزی صاحب ناست دی، عباسین یوسفزی صاحب ناست دی. د ټولو ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله شوم چې داسې مشران مې ولیدلو. ما له خو پکار دی چې زه خبرې ډېرې وکړم خو دا ماحول داسې غونته دی. تاسو له صرف دا یو پیغام در کوم چې دا زمونږ مېلمانو دا د دې ځای نه غلطې خاطرې یو نسي او دا تاسو ونازوئ. یو څو شعرونه به ما بیا به یو نظم ووایم چې توره شپه او د سرتور احتجاج، توره شپه او د سرتور احتجاج، چرته ونه کړو سر زور احتجاج او همیشه د فایده غټ خلک اخلي چې به چرته د کمزور احتجاج. همیشه د فایده غټ خلک اخلي چې به چرته د کمزور احتجاج. چې وریځو کې سپوږمۍ کله پناه شوه تاسو ولیدو د ستورو احتجاج. چې وریځو کې سپوږمۍ کله پناه شوه تاسو ولیدو د ستورو احتجاج. ښکلې چپه خوله ولاړ دی غوږ نه کوي بیا محبوبه وکړو تور احتجاج. او دغه یو نظم وایم چې د ژوند د کردارونو نه مې وکړې څو پوښتنې، د ژوند د کردارونو نه مې وکړې څو پوښتنې، د عقل نه راتېر شوم د سوچ نه پسې تېر شوم. د ژوند د دکاندار نه مې تپوس وکړو چې وروره دا ستا په نظر و ایمان به څه ته وایي. د ژوند د دکاندار نه مې تپوس وکړو چې وروره دا ستا په نظر و ایمان به څه ته وایي. هغه تله راپورته کړه څو تیږې پکې کېښوې، سکار نه تر ماښامه زه لګیا یم په دې تول یم د چا په دوه سیریز کاڼي تلمه د چا کوم. سکر نه تر ماښامه زه لګیا یم په دې تول یم د چا په دوه سیریز کاڼي تلمه د چا پوي. حیران شوم روان شوم چمیان له ورنږدې شوم. عباسین صاحب حیران شوم روان شوم چمیان له ورنږدې شوم. هغه خپو کې شلېدلې پیزار ونیو شروع شو چې دلته ایمانونه په یو تار ګنډلې کېږي او دلته ایمانونه په پیزار کې نه ټینګېږي او دلته ایمانونه د رینې په خوله کې نښتې چې پورته مې نظر وکړو د پیو دوکاندارو په سټه باندې دروند و خو ایمان نه لږ شاوخوا. چې پورته مې نظر وکړو د پیو دوکاندارو په سټه باندې دروند و خو ایمان نه لږ شان خوارو. په پیو کې اوبه اوبه یې پیو کې ګډولې درانه درانه شوده یې په یوه تله خرڅول. حیران شوم د ده نه درانه شوده یې په یو تله خرڅول. د ده نه یو سړی یا خوا سبل شانته ولاړو، د ده نه یو سړی اخوا سبل شانته ولاړ و. هغه نه په دین نه په مذهب نه په ایمانو، هغه بله دنیا کې ګوڼېدو ځان سره ورانو. هغه یو لیونی و نه په خلکو نه په ځان و چې خاورې به راواغسې په سر به بادولي. هغه یو لیونی و نه په خلکو نه په ځان و چې خاورې به راواغسې په سر به بادولي. ایمان دنیا هغه ته هېڅ مانه هم نه لرله. ښه ووایې محبوبه د ایمان به څه ته وایي. ایمان په سپینو پیو او شودو کې دی که نه، ایمان د چمیار بوټو په سپلو کې دی که نه، ایمان خو د اوبو د شودو نه ډېر زیات سپین دی. ایمان خو د هغه سره د پاکې مینې ښایي. دا خلک لیوني دي که دا مونږ لیوني یو. محبوبه د بازار او دکاندار ایمان دروغ دی.